د محمد اشرف غني تازه او نوې وینا دا چې څه یې ویلي دي پوره جزئیات په افغان نیوز کې راسره وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. اشرف غني د ژوند لارو پروګرامونو په لړ کې وایي یو مشروع دولت د نړیوالې ټولنې په مرستو او مسؤلیتونو کې شریک وي او نامشروع دولت دغه امتیازات له لاسه ورکوي او یوازې په بشري مرستو تکیه افغانستان نشي ژغورلی. د نوموړي په وینا د دغه مشروعیت ترلاسه کول یوه پروسه غواړي. ټول او ارز باید څومره وي او څه ډول چارو ته انسجام ورکوي. ښارونو، کلیو او ولسوالیو کې څه شی کوي. دا ټوله پروسه باید په لنډمهالې 15 کلن او د اوږدمهالې 25 کلن پروګرام چوکاټ کې راټولېدلی شي. له تاریخه باید زده کړه وشي. د ملت غږ باید آزاد شي. د ملت له غږ څخه باید ډار ونه شي. ملت جګړه او وینه نه غواړي، خو تګلاره او وحدت له ټولو غواړي. هیله باید بیرته ژوندی شي. 21 اقشار نن ټول ناهیلي شوي دي. ښاغلي غني وایي دا مهال افغانستان په دوه لارې کې واقع دی. یو دا چې د یوه څو ورځو واک او ځواک ته وکتل شي، او دویم باید د راتلونکي لپاره ټول ابعاد په اساسي ډول وڅېړل شي. تدریجي مرګ غواړو او که ژوند؟ دقیق چې ټول ژوند غواړو نو باید پوه شو چې څه باید وکړو. ملګرو، تاسو هم که د اشرف غني د نوې وینا په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.